د لوی بخښونکي خدای په نامه ډیرو قدرمنو او عزتمندو اوریدونکو سلامونه او نیکې علمي ومنئ. خوشحاله یم چې نن بیا هم ستاسو په خدمت کې یو ټلیفوني اړیکه لرو. مهرباني. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې تاسو موږ ته وخت وکړ. ایله کوم غوښتل مې چې یو دوه پوښتنې درڅخه وکړم. مهرباني. هغه دا چې زه په خپل په زړه کې یعنې ښه پوهېږم، هر څه باندې پوهېږم، صحیح، خو نشم کولی چې دا بیان کړم. نور عمل پې وکړې که بیان یې کړې؟ نه چې بیان یې کړم. زه خپله د خدای له ښه پوهېږم، ذهن مې ښه تکړه دی، هر څه ښه لرم، خو نشم کولی چې نورو ته خپل څه چې په زړه کې لرم هغه بیان کړم. ښه، څنګه داسې پوښتنه درته پیدا شوله؟ څنګه داسې د احساس کړه چې داسې یوه مسله شته او دا باید بالاخره حل کړي؟ یعنی دغه ځان ابرازي یا دغه خپل ځان ابرازول یا څرګندول یا د خپل ځان په اړوند د خپلو وړتیاو په اړوند نورو سره خبرې کول یا دغه پوهه د اقل خلکو ته ویل یا انتقالول، دغه څنګه درته پوښتنه شوله؟ داسې و چې زه خپله پوهنتون محصل یم، دریم سمستر مې خلاص شو تقریبا، نو زه په درس باندې ډېر ښه پوهېږم، هېڅ کوم مشکل پکې نه لرم. خو کله چې نورو ملګرو ته کښېنم، نورو ته درس ووایم یا کومه خبره شي زه په هغې باندې غږېږم، خو نشم کولی هغه څه مې چې په زړه کې وي هغه بیان کړم. بس او بله پوښتنه مې دا وه چې زه زیاتره وخت چې چا سره غږېږم لکه هغه زما خبرې ته ډېر داسې توجه نه وي، څومره زه دوی خبرو توجه کړم، یعنې دوی ته غوږ نیسم، نشم کولی د بل چا توجه ځان ته جلب کړم. دا دوه پوښتنې تقریبا دواړه یو شان دي. ښه، یوه پوښتنه ده تقریبا زموږ له اړخه یوه پوښتنه ده. مننه ورور، ژوندی اوسې. دوستا بله بل اړیکه هم لرو، هغه به مو اخلو، بیا به راځو. بله، سلام علیکم. سلام علیکم ډاکټر صاحب، محترمه جوړ بخیر. سلام صاحب، ښه یاستئ؟ تاسو بخیر، تاسو څنګه یاست؟ بخیر یم. ژوندي اوسئ، تاسو ښه یاستئ؟ شکر دی، تاسو د خدای باندې چې کامیاب اوسئ. بس مهرباني ورور. ډاکټر صاحب دا زما خپله مشکل دا دی، زه خپله یو تصمیم چې کله نیسم هغه تصمیم باندې زه ډېر نشم پاتې کېدلی، هېڅ وخت قاطع تصمیم نشم نیولی چې زه هر وخت تصمیم نیسم د هېڅ دپاره ډېر کم وخت کې زه به هغه تصمیم تغییر ورکړم، هېڅ یو تصمیم نه پاتې کېږم. داسې کومه پرېکړه یا تصمیم چې تا په دې وروستیو وختو کې نیولی او بیا یې په یوه خاص عزم او اراده نه یې په درېدلی او مسلط سوی، داسې یو کومه قصه کوئ چې موږ ته چې زه ووینم چې څه رقم مثلا ته څه کوې؟ زه خپله چې حفظ کوم، ډېر وخت خونه کې شروع کړی مې په دې کال کې شروع کړی دی چې د شپږ پیپر یم پیدا کړی دي، مخته نشم تللی، بیا هم فکر وکړم دا تصمیم نیسم، دا بار به دا شروع کړی تکرار چې پیپرو ډېر ښه هغه چې یوه هفته دوه هفتې تکرار وکړم بېرته مې تصمیم لري چې بیا نشم کولی بېرته پاتې. ښه، سمه ده ورور، ژوندی اوسه، سلامت اوسې. خدای وکړي چې د دې دواړو دوستانو پوښتنو ته وخت یاري وکړي. دغه ورور په اړوند چې د خپل زړه خبره نسی بیانولی یا خپل ځان نسی ابرازولی یا خپل وړتیاوې نسی څرګندولی یا خپل موقف یا خپل پوهه حد اقل خلکو ته نسی انتقالولی او داسې نور دوستان هم وي، دې ټولو ته مې دوستانو یوه توصیه ده. اول دا چې کوشش وکړئ په خپل نفس اعتماد لوړ کړئ، یعنې تاسې پر خپل نفس اعتماد لرئ، صرف په لوړولو کې هڅه او تلاش وکړئ. یو دویم، له تعارض یا دوه زړه‌توب یا دودلګۍ نه ځان وساتئ. دغه ډول افراد او اشخاص معمولا دودله یا تعارضي شخصیت لري، یعنی دوی نه پوهېږي چې مثلا دا کار وکړي که ونه کړي، یعنی هم یې زړه کېږي هم یې ساړه کېږي. کوشش وکړئ چې د هم زړه او هم ساړه مسله په خپل ذهن کې حل او فصل کړئ. کوشش وکړئ، هڅه وکړئ چې تعارض نه، له دوزړه‌توب نه او دودلګۍ نه ځان وساتئ. د موږ توصیه دا ده، اروپایان په دې باور دي چې که تاسې په یوه دوه لارې کې درېږئ او پوهېږئ چې دغه ښی لار، دغه ښی لوری یا دغه ښی لاره ولو په ضرر مو هم ده، اروپایان وایي چې په دغه تعارض کې مه پاتې کېږئ، په هغه بده لار لاړ شئ خو لاړ شئ. مقصد په دغه تعارض کې مه درېږئ، ځکه چې تعارض د انسان په ذهن دومره بوج او دومره فشار راولي لکه یو شاقه او سخت کار چې د انسان په ذهن او وجود فشار راوړلی شي. درېیمه مسله دا ده چې یو ډول کوشش وکړئ چې د نورو خلکو په اړوند له سوء ظن، شک او بدګمانۍ نه ځان خلاص کړئ. یعنې کله چې یو مجلس ته ننوځئ، په خلکو بد شک مه کوئ، په خلکو بد فکر مه کوئ چې ګڼې مقابل لوری به سوال وکړي، مقابل لوری د تاسې په عیب پوه سي، د تاسې پر نفس د ټیټ اعتماد نه به پوه سي، د تاسو په کمو اطلاعاتو به پوه سي، د تاسو اطلاعات به نقد کړي، تاسې به خپله نقد کړي، مسخرې به در باندې وکړي، ریشخند
احسان به در باندې وایي، در پورې وبخاندي. دا یو شک ده، سویزن ده چې د خلکو په اړه یې کوئ. دا مه کوئ. کیدای شي برعکس تاسو ته په هغه مجلس کې چکچکې وشي. زه خپله شخصا تر دا اوسه پورې زما سیمینارونه ورکړي، یا مې درس ورکړی، مې خپرونې ته تللی یم، هېڅکله په دې ذهنیت او په دې تصور نه یم تللی چې کیدای شي وروسته له دې خپرونې مسخره سمه. زه همیشه په دې باور لرم چې وروسته له دې سټیج نه به خلک چکچکې کوي. وروسته له دې سټیج نه به زما خبره، زما انداز، زما بیانه، زما وینا خلک په خپل ذهن کې ساتي. د دوی سلګونه پوښتنې به حل کوي. په دې باور ځئ، په همدې باور ورځئ، په همدې باور اقدام کوئ. څلورمه مسله د سټرس او اضطراب سره د مقابلې د ورور. کوشش وکړه چې دغه حالت چې تی لري دا یو ډول سټرس او اضطراب د دې سره مقابله وکړي، زده یې کړي او له منځه یوسي. که کله په کومه خپرونه کې وخت و دا به زه هم در سره بحث به وکړو په دې اړوند. له استهزا، تمسخر، ریشخند او پوزخند نه مه ډارېږه. دا په یاد ولره چې د نړۍ ډېر مشهوره ویاندویان، ډېر مشهوره نطاقان، ډېر مشهوره خبریالان ډېر په لویه کچه مسخره سوي دي، په لویه کچه خلکو پسې خندلي دي. داسې ویل کېږي چې باراک اوباما په اووم صنف کې د تختې په سر ویلي وه چې زه غواړم چې د امریکې رئیس جمهور سم، او ټولو هغو سپین پوستو چې د ده ټولګیوال وه پورې خندلي وه چې اوهو دې ته ګوره، تور پاچا او سپینه ماڼۍ دا کله امکان لري. حتی امریکایان په دې باور دي، دوستانو تر دا اوسه پورې حتی په دې باور وه وروسته مخکې له باراک اوباما نه، چې که احیانا یو تور پوستی راغی سپینې ماڼۍ ته، نو هماغه د قیامت علامه ده، هماغه وخت قیامت کېږي. د امریکایان بیخي په دې باور وه. اما تاسو ولیدل چې باراک اوباما راغی او 8 کاله یې پاچاهي وکړه په هغه عامه اصطلاح. ده پورې ډېر خندلي وه، ډېر یې مسخره کړی و، ډېر یې ریشخند کړی و. اما دی کله هم له هغې مسخرګۍ نه، استهزا نه او تمسخر نه ونه ډار څه، راغی او تقریبا ښه رئیس جمهوري یې وکړه. له بې احترامۍ نه او له دې نه چې تاسو ته کیدای شي څوک بې احترامي وکړي یا درناوی ونه کړي، له دې نه مه ډارېږئ. تاسې د خلکو درناوي او احترام ته ضرورت نه لري. ورځئ په مجلس کې خپل نظر او خپله وینا او بیانه ورکوئ او په جرأت سره مخ ته ځئ. په دې اړوند چې ګڼې کیدای شي خپل ملګري، دوستان له لاسه ورکوي. ډیری دوستان، ډیری ځوانان په دې باور دي چې که زه دغه مجلس ته لاړ سم، دغه نقد وکم، دغه خبره وکم، خپل نظر ورکم، نو کیدای شي پلانی پستانکی او به پلانی راشکې خفه سي. په دې اړوند اصلا مه ډارېږئ. دا په یاد ولرئ جسور انسانان، با جرأت انسانان، با منطق انسانان او د پر نفس اعتماد لرونکي انسانان معمولا د خلکو په زړه کې ځای لري. مه ډارېږئ له دې نه. ورځئ پې که له لاسه په دې خبره دوستان له لاسه ورکړل، له لاسه ورکړئ، ځکه چې هغه صحیح دوستان نه وي. پرېږدئ یې چې ځي. دوستان ډېر دي چې راځي او ځي، صرف هغه محدوده ډله چې ارزښت یې لري ځان سره یې وساتئ. ډېر دوستان په در نه خوري، خو څه کوئ چې ځي په خپله مخه. له دې نه چې ګڼې شکنجه بسم، سرکوب بسم، سپک بسم، سپور بسم، په 2 روپیو بسم، له دې نه مه ویرېږئ. ورځئ پې ورځئ، هر څومره په جرأت چې پې ورتلی سئ پې ورځئ. له مسخرګۍ نه او له دې نه چې کیدای شي سرکوب سم، شکنجه سم، له دې نه مه ویرېږئ. نه مځپي خلک. حق لرئ، تاسې حق لرئ چې نظر ورکړئ، تاسې حق لرئ چې خپلې وړتیاوې د خلکو په مجلس کې، په خلکو په مخ کې څرګندې کړئ. او برعکس حتی زه په دې باور یم چې تاسو ځکه ښه نه یاستئ، تاسو ځکه لایق نه یاستئ چې خپل لیاقتونه او خپلې وړتیاوې خلکو سره نه دي شریک کړي، دا خلکو سره شریک کړئ. دروغ او فریب مه کوئ. خلکو سره د دروغ او د فریب ویناوې بحثونه مه کوئ. تر بلې خپرونې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو په لویه بخښونکي خدای سپارو.